موږ ته دا ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نظارت لاندې د پښتون ولسي قومي جرګې د کنوینر نواب اڅکزي په مشرۍ کې په پښین کې جرګه نن دویمه ورځ هم روانه وه او د سیمې مخکښ او قومي مشرانو په خپلو ویناوو کې په سیمه کې روان حالاتو باندې رڼا اچوله او تجویزونه یې وړاندې کول. په دغه مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم موجود و. هم دغه جرګې ته په اوله ورځ یعنې تېر ماښام ناوخته محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې ویلي وو چې د دولت لخوا باید د خلکو سر او مال خوندي سي او په دې لاره کې پارلمان د خلکو د ازادۍ سرچینه وي. نوموړي زیاته کړې وه چې په پاکستان کې د ناامنۍ زیاتوالي او د خلکو د ژوند له خطر سره مخامخ کېدل د پراخ پاملرنې ته اړتیا لري. اڅکزي په خپله وینا کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبه کې د ناامنۍ وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. خو د پښتون ولسي قومي جرګې کنوینر نواب خان جوګزي و ویو ډیوه ته په دغه مهال وویل چې په بلوچستان کې ناامنۍ په پیښو کې داسې خلک لاس لري کوم چې په بیل بیل بڼه خپل کارونه سرته رسوي او د پښتنو پر وسایلو باندې قبضه کول غواړي. دښمن د ژیرې په شکل کې هم راغلی دی، دښمن په دا بله ورځ بیا ژیره نسته هم راغلی دی، دښمن په وردۍ کې هم راغلی دی، دښمن په سپینې د پښتنو په جامو کې هم راغلی دی. نو دا موږ ډېر خطرناک حالت سره مخامخ یو. د دښمن پہچان کول که څه هم اوس موږ کړي د دوکۍ مسله وه چې په دې کې د بیلې چې ما کومې رابطې کړي دي ما ته کوم هغه په دې کې بیلې نه ده ملوث، په دې کې دغه عناصر ملوث دي چې دا درې قسم جامې اغوندي. د پښتون قومي جرګې کنوینر نواب خان جوګزي نوره زیاته کړه چې په پښتانه وطن کې دا وخت کم صورتحال جوړ دی. دغه مخنیوي کولو لپاره باید نور سیاسي او ملتپالو ګوندونه د دغه جرګې پریکړې عملي کولو لپاره یووالي ښکاره کړي. دغه عذاب یوازې پښتونخوا ګوند پر پلویانو باندې نه دی، په دغه اور کې به نور هم سوځي. چې دا ایکړه د پښتونخوا مسله نه ده، د دې پارټۍ مسله نه ده، دا د مینایس القوم د ګر پښتانه مسله ده. د ګر پښتانه مسله که پر پښتونخوا حل کېږي له هغه ضرورو څخه موږ خپل حق را بیلولی سو، خو موږ به دوی ته وایو چې ارام کښېنئ، موږ یې کافي یو. دا له 15 کاله څخه زموږ په څټه کې پښه راایښکې ده. دا زورور تر څو پورې دا ټول پښتانه ګوندونه سر یو ځای نه سي، په یو اواز نشي د وطن دپاره د هر چا خپل. ما خو یو ورځ ورته وویل مالته هر یو په کار دی چې خپل د پارټۍ کوم منشور دی هغه د څه وخت لپاره سسپینډ کړي کښېږدي را دي چې پر د اجتماعي مسلو باندې سره یو سو د خپل حق په مرکز کې له پنجاب او په صوبه کې له بلوڅ څخه خپل حق را بیل کو. د پښتونخوا ګوند لخوا په بلوچستان په مختلفو ښارونو کې دغه څلورمه جرګه داسې کیږي. په چمن او کوټه کې به په راروانه میاشت کې دغه رنګه جرګې کېدونکي دي. د یاد ګوند لخوا دغه جرګې کولو پرېکړه تېر کال په بنو کې سوي جرګه کې سوې وه، خو هم د بلوچستان پر نارامه وضع باندې نېشنل ډیموکراټیک ګوند یا ملي جمهوري غورځنګ له لوري د جمعې په ورځ د بلوچستان په پښتني سیمه لورلای کې هم جلسه ترسره شوه. په جلسه کې عوامي نېشنل ګوند، د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ او پی ټي ایم وپودو هم ګډون درلودی. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داول په خپله وینا کې وویل چې د پښتنو په سیمو کې روانه ناامني باید پای ته ورسیږي. د هغه په خبره پښتانه په شریک سر د دې ستونزې او د روانو حالاتو مقابله کولی سي او له دې پرته بله لار نه لري. د بلوچستان په پښتني سیمو کې په تیرو میاشتو کې د وسلوالو کم فعالیت لیدل کېدی. د هغه په باب داوړ وویل په جنوبي پښتونخوا کې طالبان او بل څوک راغلي دي، موږ ته پکار ده چې خپل دریځ کلیر کړو. موږ باید د دې خلکو په وړاندې خپله بیانه واضح کړو او د زورورو لخوا پلانټیډ پروژې رد کړو. خو د پاکستان د فوج بیان د ادارې آی اس پی آر په خپل تازه رسنیو ته لیږل شوي بیانونو کې دغه دعوې کوي چې په بلوچستان کې امنیت خوندي کولو لپاره و عملیاتو دوام ورکړی دی او په زیات شمېر شکمن ترګرې وژلي دي او د مرکزي حکومت واکمن بیا وایي چې ترګري ته به ماته ورکوو. نعمت الله سرحدي، وی ډیوه ټي وي، چمن.